زرڅانګه د پښتو هغه لویه سندرغاړې ده چې په کلونو کلونو باندې د دې ژبې خدمت کړی دی. د پاکستان حکومت دې ته د دې په غوره فني خدماتو باندې د صدارتي ایوارډ نه راواخله مختلف ایوارډونه ورکړي دي. د دې ځای فني ادارو، عام ولس، مدني تنظیمونو د دې د فن ستاینه کړې ده او دې ته دا ټول ایوارډونه ورکړي، بلکې دا کم دي. د دې یو په لسه نور ایوارډونه جایزې د دې سره د دې په بکسونو یا صندوقونو کې پراته دي. دې سره به د دې په ژوند او فن باندې خبرې کوو او د دې مکمله پیژنګلو به کوو چې زرڅانګه څنګه راغله دې فن ته، دغه ژوند یې فني څنګه تېر کړلو. نو راځئ د زرڅانګې بیبي سره خبرې کوو. بیبي ستړی مه شئ، هرکلی درته خیر اوسې، خیر اوسې، ښه څنګه جوړې طبیعتونه دې ښه دي؟ زرڅانګه کله او چېرته پیدا شوله؟ زی مونږ د اصلي د ظفر ماما خیر نورنګ سرای، خو زه وړکوټې پاتې شوې، ما ته یادت ښه نه رسېږي چې ته چېرته شوې چېرته نه یې شوې. مور مې مړه شوې ده، ښه والي صاحب یې مړ ده، یو مې ورور د درې خویندې، موږ د اصلي د ظفر ماما خیر یو. داسې خبره چې زه د ټک یم، ما پلار بیټنی ده، مور مې د ګل امام ده، واده مې د ملا جان سره د دغو پلار د اجرانو پلار ملا جان نوم ملا جان نام یې او بچي مال د خدای شپږ مې زمن دی 3 میلیونه دی. او د والد صاحب نوم مو څه و؟ پرویز. خو داسې خپل عمر به درته یاد وي چې عمر به د څونه دی ورته؟ زه د 20 کالو وم چې دا ما سره دا سندرې ویلې. تاسو نه مخکې ستاسو په کورنۍ کې څوک سندرغاړي وو که نه؟ دا د سندرې شوق درته څنګه پیدا شو؟ یاره ما خو په کورنۍ کې څوک نشته، خو زما شوق و. وړه وي دا مخکې موږ به دا شپون غوندې شپون و، دا چیلۍ مې ویلې، غواګانې مې سره ولې ما بیا ما سندره راوړه د بندی بندی چوپیرونه جنانه بیرې له راځه چې وزنګ بیا به دا ما زوتوله. ویم پلار یې ورته توړه وویله چې دا ته څه کوې دا چې ته ګارې ماله با ما شوق ته ورسره ته ما نسې منې کوی. خدای ته وایه چې موږ چم ګاونډ کې واده و، جینکۍ را چې راځه سندرې به خوشحالي به وکړو بیا به راځې. مخکې خو دا دوکړې باجې نه وې، پیپې وې، جینکۍ خنکونه به غږول کورو کې. د مونږ استاد وارو سر مونږ کور ته راغی، داسې ښه اواز یې راځه چې بویې زه. مونږ والي صاحب ویلې چې نه 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 دا کاټې نه کوو. مونږ چاچا وې چې نه مال بابا ما پرېږدې ما شوق زه څه چې دا زوړ ټیسن و د ریډیو، هلته به ګاډۍ وکړې، دلته د بوږه د بیراوشاه داور صاحب و، رشید علي اوس پړ شوی دی خدای دې وبخښي، رشید علي دهقان دهقان دا زمځای و. ګلنار بیګم یک ته ناسته د نن سټډیو کې وی چې جنې ته دومره پاسه چې د جنې اواز ورکړه خو شو کنه بیا ورته چې ځه په خپله مشرګي چې کېناسته وی ته ګانه کوه. هغه چې ما غاړې وکړلې پیته وخسرېدله، ویله بس ته بیا ډیشنه به ما ته راځي، تا ډیشن زه نه کوم. نه په مشهوره مشهور بس. بیبي دغه غاړې درته اوس یادې دي چې کومې دې په اول ځل کړې وې؟ لږ که زموږ مینهوالو ته ووایه. د مسافر به دی کم ځانه ولی و د خپل وطن ولی قدر به ورورو درکه ومایې. دا نشل تللی بیا مو نوره برته وخت کې 100 روپۍ تنخواه پخوا په 100 روپۍ تنخواه موږ ته دهقان صاحب ویلې تا 50 وي. تاسو باقاعده د چا نه زده کړه کړې ده؟ ولې موږ هارمونیامونه زده ګانې شاعرانو زده کوو، شرفګر استاد خدای دې وبخښي، اوس وزیرګل استاد ګل خان و، موږ د بنو علاقې و جلال و، دغو نه به موږ ته سندرې مندرې زده کولې را. کومو کومو ملکونو کې لکه پښتنو ته سندرې ویلې؟ لندن کې مې کړې دي، فرانس کې مې کړې دي، جرمني ته لاړه یم، امریکې ته لاړه یم، چکتستان ته لاړلو، داسې ځای نسته، افغانستان ته لاړه یم، داسې ځای نسته چې ما نه پاتې ده. د خپلو پښتنو د خپل عزت پښتانه په ما ګران، زه په پښتنو ګران، زه د خپله پښتو خپله پالم.
ژوند دې څنګه تېرېږي؟ ژوند مې دا د تېرېږي چې د ته وینې مونږ یې ورکې ناست یو، دا ژوند مو ده. دې چوپړی ته درته چېرته حکومتي چارواکي راغلي دي، د ثقافت د محکمې خلک راغلي ستا حالت نه ځان خبر کړی؟ یو شی نه ده راغلی. فریادونه ډېر کوهار وینم. سندرغاړو کې پخپله دې د چا سندرې ډېرې خوښې وي؟ داسې جي چې نن سبا خو اوس که ښه وي که نه وي خپل مقام باندې ښه دی. او چې کوم سندرغاړي زاړه وو هسې مړه. اوس دغه خیال محمد ته وګوره چې سپېشلي دی چې څه وکړي. دغه و خیال محمد ګلزار، اوس دا تېروتنې نازي اقبال صلاح سعیده، دا نوره تېروتې خپل هوښیار سړی بس ګوډه چلوي. خان تحصیل سره مو ډېرې سندرې مشهورې شوې، په هغې باندې لږ راته ووایه چې خان تحصیل سره مو څه رشته وه او څنګه م یو ځای سندرې شروع کړي؟ دا خو په مونږ داسې و چې ما خو پیلې ګانه وکړله، بیا فرمان صاحب ته دا راغلی و په ویسې چې تا واس خو زرڅانګې سره میلاویږي. بیا زه یې وغوښتم چې جینۍ راشه، ما څه دي څه چل دا وی چې راشه. اوازونه مې سره یو شی کړه داسې وي چې تاسو اوازونه به بیا دا دوګانې مې خان تحصیل ما دوګانې وې افغانستان کې دلته دا دوګانې سندرې ما خان تحصیل ویلي. خان تحصیل سره څه رشته مو وه؟ ډېر خلک داسې فکر کوي چې ګینې تاسو رشته وه. نه 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 ما د سړي تره زوی و، مال یې ورکېده. کله کله چې دغه خپل شاته ماضي ته ګورې، دونه اوږدو خدماتو ته ګورې، د خپلو بچو بدې ورځې ته ګورې، دې حالت ته ګورې، زړه ته داسې ګیله راځي؟ زړه خو د دننه ده، بهار نه ده چې خلکو ته چې زه داسې مجبور یم ما سره کړو. نه، په خپلې خولې مې چا نه دي غوښتي چې ته ماله دا شی راکړه ولا دولت راکړه. که چا په زړه چې را بیا کړي که نه ما چاته نه دي اوسه پورې ما چاته نه دي ویلي. دا اکثر خلک د پاکستان نه چې لاړ شي داسې یورپي ملکونو ته، امریکا ته، برطانیه ته، هلته پټ شي ښه ژوند شروع کړي. ولې تا خو هم ډېره غریبي ده او ته واپس د خپلې خاورې ته راځې؟ مونږ د خپله خاوره نه پرېږدو. ژوند دی خیر ده نه مې دی خو د خپله پښتو د خپله خاوره مونږ نه پرېږدو. دونه لویه فنکاره په خیمه کې ژوند د دې څه وجه وه؟ دی مجبوره و، بدې ورځې وې، څه وکړو، مجبوري ډېر بد شی ده. کورونه مو جوړ دي، چتونه نشته، څه وکړو. دا نارې وه چې سورې وایم خو چې دومره واډونه ما ته میلا شو او باقي خو دې ما ته اوس څه راکړي چې هغه بوډۍ شوم داسې و خو دې موږ یې اوس دومره خدمتونه مې وکړه، دا واډونه ما ته میلاو دي. هرګز ما ته خو دې داسې یوه تنخواه ولګوي چې زه په دا خپل کور دا خپل ژوند پکې تېر کړم. زموږ مینوالو ته که لږ په خپل خوږ غږ باندې څه خپل یاداشت تازه کوي، یو څو سندرې ووایو. صحیح. ختمې زنځیرې زنځیرې د وړای نشمه، وای مورې درځم بل قدمه خستی نشمه. ختمې زنځیرې وای راځه راځه چې سره لاړ شو. ختمې زنځیرې زنځیرې د وړای نشمه، وای له بیه راشو له بدوړه خاورې شونه. ختمې زنځیرې وای یله د لیونې لیونې ګورې که نه راشمه ما زوی د لیونه دی. خلک په تیږو باندې ولې سره نه ده که نه راشمه ما زوی د لیونه دی. خلک په تیږو باندې ولې سره نه ده که نه راشمه ما زوی د لیونه دی. راشمه ما زوی د لیونه دی. مینوالو تاسو د زرڅانګې بیبي په اواز باندې د هغوی نه سندرې واورېدلې، د دې د ژوند حالات مو ترې واورېدل. نن هم د دې په اواز کې هم هغه خوږلت، هم هغه لوړوالی موجود دی کوم چې به شپېته کاله وړاندې و. زرڅانګې بیبي که هر څو شپېته کاله سندرې ویلې، پښتو ته د زړه وینې ورکړلې، دغه د پښتو ثقافت
لمنې په خپلو سندرو باندې غني وساتل. ولې د دې خپله لمنه نن بیخي تشه ده. دا په یوه دشته کې د پېښور سره نږدې تر اوسه په یوه خیمه کې پرته وه. اوس څه ورځې وشولې دغه یوه جال یې بچو له را برابر کړې ده، یو کمپاونډ یې تاو کړی دی او وداني ده، خو په کوټو باندې تر اوسه پورې چتونه هم نشته او په دې خیمه کې ژوند کوي. دا دونه خودداره د مینهوالو چې دا وایي زه چاته لاس هم نه نیسم، چاته جړه پر یاد هم نه کوم. ولې د دې شخصیت د دې فني خدماتو ته که ګورو نو په دومره لوړ مقام باندې د فن فایزه ده چې باید دا چاته و هم نه وایي. د دې دغه حالات په خپله د دې ژوند او د دې ضرورتونه په ډاګه کوي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.